سلام ملګرو پر همدغه ویډیو کې به در وښیم چې په وایفول اپلیکیشن کې مونږ څنګه کسان زیات پر خپل لینک باندې راولو. څه ډول کولی شو چې مونږ زیات کسان په خپل لینک باندې راولو. او ډېرو کسانو دغه پوښتنه کوله چې مونږ خپل ملګري راولو په خپل لینک باندې خو مونږ سره نه جوین کېږي. مشکل یې څه دی؟ یعنې خپل لینک ورکو را ډاونلوډ کړي کار پکې شروع کړي نو مونږ سره نه یو ځای کېږي یا مونږ ته سوپر لایک نه راکوي. نو ملګرو ټولې طریقې پر همدغه ویډیو کې سټپ بای سټپ در ښایم چې څنګه کسان را زیات کړو، څنګه خپل ملګري زیات راولو او سوپر لایک راکړي او د انوایټ د راوستلو څه ګټې دي ټول پر همدغه ویډیو کې ښایم. ملګرو ویډیو سکیپ کوئ ما در سره. نو ملګرو زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. نو ملګرو تاسو به سمپل راشئ وایفول اپلیکیشن به را خلاص کړئ، یعنې مخکې له دې چې تاسو وایفول اپلیکیشن را خلاص کړئ یا تاسو ډاونلوډ کړی د اکونټ پکې جوړ دی، د خپل ملګري ته یو ریپلای یعنې کوم لینک چې دی هغه راکوي یا نه وروسته یا نه مخته ملګرو تاسو خپل پلی سټور به را خلاص کړئ. پلی سټور کې به تاسو وایفول ورته ولیکئ را اپډیټ به یې کړئ. کله مې چې وایفول اپډیټ کړو نو بیا به تاسو وایفول ته کله چې تاسو وایفول ته راغئ مخکې له دې چې تاسو انوایټ لینک راغلی تاسو باید خپل ملګري لپاره د وایفول اپلیکیشن څنګه کړئ اپډیټ یې کړئ، یعنې ورته انسټال کړئ. دوباره بیا تاسو ملګرو راشئ پر همدغه خپل اکونټ باندې به کلیک وکړئ. کله مې چې پر خپل اکونټ باندې کلیک وکړو نو ملګرو دلته موږ ته دا ډول صفحه را خلاصه کړي. نو بیا ملګرو تاسو راشئ پر سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر سیټینګ باندې کلیک وکړو نو دلته ملګرو تاسو ته انوایټ درکوي. دغه انوایټ نه به تاسو کلیک وکړئ. سیده ملګرو یعنې خپل لینک چې تاسو راخلی کله چې دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړو نو ملګرو دغه لینک چې تاسو ته کوم ښکاري دغه به تاسو کپي کوئ نه، دغه به تاسو ملګرو شیر کړئ خپل واتساپ ته. یغه ځای څخه بیا تاسو کپي کوئ خپل ملګرو ته بیلیږئ. صحیح ده ملګرو، یعنې دغه تاسو هیڅ کله نه کوئ، دا به داسې کې تاسو نه کپي کوئ. صحیح شوه او دغه به تاسو په همدغه ځای کې شیر کوئ. شیر به یې کړئ واتساپ ته، واتساپ څخه لینک کپي کړه دې څخه یې وروسته ملګرو ته ولیږئ. صحیح ده ملګرو، نو تاسو خپل لینک پر همدغه ځای کې دا خو زما د هغه لینک دی، تاسو به دلته راشئ پر همدغه انوایټ فرینډ بټن چې کوم دی یعنې زه کلیک وکړم زما انوایټ ملګري راته ښکاري. صحیح ده، نو تاسو دغه کتلی شئ دغه زما انوایټ ملګري دی. کوم ایمیج عکسونه دلته دي دا یې نه دي ورکړي، لاندې تاسو راشئ عکسونه یې ورکړي دي، دې کسانو عکسونه ورکړي دي. نو ملګرو بیخي زیات کسان زما پر لینک باندې راغلي دي. نو تاسو که چیرې اوس تاسو نوی اکونټ دویم اکونټ جوړوئ نو زما پر لینک ځکه راشئ زما پر لینک باندې ډېر کسان راغلي دي. صحیح ده ملګرو، زما لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شتون لري ځکه ډېر کسان پرې راغلي دي. کم از کم تر 100 پورې کسان راغلي ځکه هلته نیټ مې لږ کمزوری شو لاندې را خلاصوي نه، نو بیخي ډېر کسان زما پر لینک راغلي دي. نو ملګرو ستونزه پر همدغه ځای کې ده چې کسان سمپل راشي پر همدغه ځای کپي کړي، خو کپي کوئ به نه، دا ځای باندې کلیک وکړه واتساپ ته یې شیر کړه یا خپل ملګري ته شیر کړه، څخه وروسته کپي کړه نور ملګرو ته ولیږه، خو پر همدغه ځای کې به هېڅ کله نه اخ کوئ. نو پر دې وجې تاسو خپل انوایټ ملګري نه را دعوت کېږي. د یوه نفر پر سر ته 15 سوپر لایک یا یو سوپر لایک 15 سوپر لایک هغه وخت ته درکول کېږي چې کله تا ملګری هر وخت فعالیت شروع کړي نو بیا تا ته سمپل 15 سوپر لایکونه درکوي. او که چېرې اکاونټ پکې خلوص کړي رسمي اکاونټ پکې جوړ کړي نو تا ته یو سوپر لایک درکوي. ګوره لاندې ما ته 2 کسانو پوره کړي وو، ما ته سوپر لایکونه را کړي وو. لاندې زه راځم لوند لږ راځم. نو ملګرو دغه یو کس ګورئ ښه، د یو کس ما ته څو پوره کړي دی، ډېر فعالیت یې کړی دی دې کس. سمپل دغه یو پاتې دی. دا پوره کې ما ته به سیده 15 سوپر لایکونه راشي. تر دې دمه پورې ما ته 4 سوپر لایکونه د دې ملګري لخوا ما ته راکړل شوي دي. صحیح ده، نو دغه یو ملګری وګورئ دې لخوا ما ته 15 لایکونه پوره شوي دي، 15 سوپر لایکونه پوره شوي دي. لاندې لږ نور راځم دغه خالي ما دغه یو پاتې دی. صحیح ده، دا فعالیت یې ورته پاتې دی، دې له وجې ما ته 15 سوپر لایکونه راشي. خو دا نور چې کوم دي پوره شوي نه دي، دې لخوا ما ته یو سوپر لایک راغلی دی، 2 سوپر لایک راغلی دی. لکه دا یو ملګری ګورئ دې لخوا ما ته 1 سوپر لایک راغلی دی. نو دلته 15 سوپر لایکونه بیا ما ته راکول کېږي. صحیح ده ملګرو، نو بیخي زیاته ګټه لري. نو تاسو هر وخت کوشش وکړئ چې خپل ملګري زیات راولئ. لکه ما څومره زیات راوستل دي، کار مې ورته کړی، کوشش مې ورته کړی. تاسو کتلی شئ لاندې څو پسې همدومره زما د انوایټ ملګري دي، ښه بیخي زیات دي. ګورئ بیخي زیات دي. صحیح ملګرو، نو په همدغه کپي نشان به یې نه راولئ، په دغه انوایټ شیر بټن به یې کلیک کړئ، په دغه به تاسو خپل ملګري راولئ. نو ډېرو کسانو دا پوښتنه کوله صحیح ملګرو چې موږ ملګري راولو خو راسره جوین کېږي نه. په هغه ځای کې تاسو کتلی شئ چې جوین کېږي سوپر لایک پر همدغه ځای کې درکوي او هغه هم درکوي، ملګري هم تاسو راوستلی شئ. نو ملګرو په کمنټس کې راته دا ولیکئ چې بله ویډیو د څه شي په راکې درته راوړم. صحیح ده، که ویډیو مو خوښ شوه ویډیو ته لایک درسره ورکړئ، ویډیو درسره شیر کړئ او کمنټ حتما راته وکړئ. مننه.